اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې ګلزار او عابد مشوره وکړه چې تر څو د دوی د لوبو میدان جوړ نشي نو شورا ته به اجازه ورنه کړي چې خپل دفتر جوړ کړي. اوس به دا واورو چې الماس د شورا پریکړه چې د ولور په هکله کیږي مني او کنه. کلیوالو خبرې مه کوئ، دغه شان الله تعالی دې تاسو آباد لري. خو تازه ګل وراره دا خلک ولې داسې یو بل لرې لرې ناستي؟ فکر کوم چې د دې کرونا د کومونو نه ده د دې په خاطر. عجب ګوله دا به درته څه ووایم په همدې خاطر باندې ځکه چې د کرونا نه ځان ساتلو په خاطر باید یو بل سره ډېر نږدې کېننو. ښه سمه ده نو بیا نو د یو لاسپیکر غم هم وکئ ځکه چې الماس خو همداسې خبرې نه اوري او دا چې لا موږ نه لرې کړي نو بیا به یې ښه واوري د خیر. ښه فرید وراره تاسو خپلې خبرې شروع کئ. مولانا صاحب تازه ګله الماس کاکا ته خو سوال جواب شوی و خو چې تر اوسه ولې رانغی؟ هغه به داسې غونډې له څه راشي چې د هغه په تاوان خبره به کېږي. که زما منئ خبره همداسې پس شا خلاصه کوي. تاسو خو شورا یې بیا یې پې په زوره ومنئ. نه عجب ګل کاکا خبره د الماس کاکا په هکله کېږي نو هغه باید موجود اوسي. صبر هغه دې راغی. خلکو سلام علیکم. سلام علیکم. د خیره سره څنګه راغونډ شوي یاستئ لکه چې ته خیرات میرات دی که څنګه؟ الماس کاکا په خیر راغلی. خیرات نه دی د ورور په هکله خبرې کېږي. څه شی د خر په هکله؟ یاره یو خو نن سبا دې دې خلکو ته خدای انصاف ورکړي نو خر به تړي نه ملګريه وا دې اورېده غوږ دې دی بس اله به ګرځي پردي فصلونه پې خوري پردي. وایم دې ځلې چې د هر چا خر خوشې شوی سزا ورکړې واله و. خر نه ولور یادومه. څه ولور؟ ښه دا خبره ده زم د ولور د خطره راغوښتی یم. ها نه تا ته دلته اشرفۍ درکوي اشرفۍ هغې دپاره یې راغوښتی. وی وړاندې شه غوږ دې راته وخوړو مړه ته خو مه غږېږه ستا خو دا شکل راباندې بد لګېږي نورو. وګورئ چې د ده په هکله خبره وه نو څنګه زر یې واورېده په رښتیا چې د بعض یو نیم کوني نو بده خبره ډېر زر اوري. دا خوله ویته مه کوه ښه بنګه دې خېږي په زور یې وکړه چې جواب دله درکړم چې ښه دې وویلې. تاسو اوس د خپلې ناندرۍ پرېږدئ چې راشو اصل خبرې ته. الماس کاکا خبره دا ده چې تا د عجبګل کاکا نه کوم ولور غوښتی دی دا ډېر ظلم دی زیاتی دی. نو که ته د دې ولور نه تېر شي دا به ډېر ښه ځکه اوس خو د خپلوي ده پردي ناستی. لرګي مې تېنه نه دی غوښتي بس پاک صفا ولور مې ورته ویلی دی. هغه دا لرګي او نور شیونه چې دي که نه هغه د خوړې خبره ده ښه ابه بیا په خوړه کې سره ګورو. الماس کاکا لرګي درته نه یادوي لرګي نه وایي تاسو اوس پردي نه یاستئ. ښه وا مې اورېده دغسې لږه واضحه خبره کوئ که نه بابا. نو څه وکړم اوس ویې وښه څه وکړم؟ ته داسې وکړه چې د دې ولور نه تېر شه پوه شوې. ښه داسې خوشې ده ولې تېر شم څه خبره ده؟ ولې دا لور مې لکه چې سیلاب راوړې ده او بیا ما څه بد کار خو نه دی کړی ولور مې غوښتی دی. هر سړی یخلي هر سړی. مولوي صاحب تازه ګوله ته به خپله وویوه ته هغه خپل خسر ته ولور ورنه کړو هغه ځمکه دې خرڅه نه کړه که زیاتیا مې کړی غوږ دې د مرګړی هوا دې اورېده نو تېره ته ویوه. دا رواج ما مخکې هم دا خبره کړې ده وایي چې د کلي ووځه خو د نرخه نه. که زه داسې خبر وی چې تاسو ما د دې دپاره راغواړئ قدم مې هم نه راخستلو. هغه دی لاړه اوس یې راایثار کوي انجینر صاحب فریده
په غم تاسو اړولی یم او همدا تاسو به مې خلاصوئ. خیر دی عجب ګل کاکا، خدای به خیر کی. خو تر اوسه د ولور په هکله په کلي کې موږ کوم قانون نه لرو، نو په کار دا ده چې په دې هکله یو فیصله وشي او هغه بیا عملي شي. ویمه چې هر څه کوئ خو ویې کوئ، که نه نو د الماس سر مې اوبه نورې خړېږي. استغفر الله استغفر الله. پلاره د جعفر د احوال نه خبر استئ که نه؟ ولې په جعفر باندې څه چل شوی دی؟ په هغه باندې سلګۍ طلاقه ده طلاقه. وی خدایا دا څه اورمه ده، ولې بې طلاقه ده؟ جعفره خدای دې ښې ورځې پسې ړوند که، څه شاغه پړونه مې چې پسې لاړه شمه. سنګینې یوه شېبه صبر وکړه، په خبره ځان پوه که. زړوره زویه څه چل شوی دی؟ د جعفر سره سلګۍ لانجه کړې ده، بله خبره ده په څه شي طلاقه کړې ده؟ هغه د ایمان نه خلاص شوی دی، د ایمان نه. د هندوانو اعمال تر سره کوي. د هندوانو اعمال؟ هغه خو ما سره په جرنده کې و، ما خو داسې څه ونه لیدل چې هغه د هندوانو وي. پلاره ما په خپلو سترګو ولیدو. الله اکبر الله اکبر. توبه خدایه توبه. لاسونه یې راته د هندوانو غوندې ونیول د ستړي مشي په وخت کې. ښه ما ویل لکه چې سلګۍ سره چېرته جنګ کړی دی، نو په دې خاطر به ورته طلاق ورکړی. مورې نو دا څه وړه خبره ده؟ د مسلمانې جلۍ د هندو سره نکاح نه کیږي. زما خور پې طلاقه ده او باید خپل کور ته تېراولو. وزړور خانه زویه، بې ځایه په خلکو ښځې مه طلاقوه. جعفر دا کار د احتیاط نه کړی دی چې خدای مکه چرته په کورونا باندې اخته نشي. دغه ستا ټوخی د کورونا د نښو نه یوه نښه ده. بیا هم که باور دې نه کیږي په کلي کې وګرځېږه. په کلي کې شکر دی نور پویه خلک شته دی، هغوی هم د ستړي مشي په وخت کې لاس نه ورکوي، ځکه چې ډاکټران هم دا وایي چې د کورونا د خطر په وجه تاسو یو بل سره ډیر مه نږدې کیږئ. پلاره داسې خوشې خبرې دي. دا د سنتو خلاف عمل دی او نه زه لاس دې نه ورکوي. نو دا د هندوانو سلام ولیکئ. لاسونه یې داسې نیولي وو لکه هندوان چې بګوان ته درېږي. استغفر الله استغفر الله. والکه دغلته لږ تیږه م راوړه او شګه م راوړه. شاباسي تکړه شئ کار ته چې ورځ رانه تېرېږي. ګوره ګلولي کاکا سلام علیکم. وعلیکم سلام. وراره ستړي مه شئ، خدای دې خیر کي. څنګه داسې په ډله راغلي یاستئ لکه چې د شورا په کار کې مرسته کوئ؟ ګلولي کاکا موږ مرستې ته نه یو راغلي، موږ راغلي یو چې ته باید کار ونه کې. دا څه وایه دا؟ ولې؟ ګوره دا د ماشومانو خبرې نه دي. ځئ لاړ شئ خپلې لوبې وکئ او ما هم کار ته پرېږدئ. لوبې چېرته وکړو؟ شورا موږ سره د میدان جوړېدو خبره کړې وه چې میدان جوړ نه شي د لوبو ځای کومه دی. ښه چې اوس د لوبو ځای نشته نو په ما باندې کار بندوئ. ستاسو د لوبو میدان ما سره څه دي؟ تا سره څه شته؟ تا ته شورا کار سپارلی دی او تر هغې موږ د شورا کار نه پرېږدو تر څو چې موږ سره خپله وعده پوره نه کړي. نو خو بیا ورشه انجینر سپاري ته ووایه که نه، هغه سره خبره خلاصه کوي که نه. ما پسې ولې راځئ؟ زه خو غریب سړی یم، خپله مزدوري کوم. زما د مزدورۍ مخه ولې نیسئ؟ موږ ستا د مزدورۍ مخه نه نیسو، خو تر څو پورې چې کار بند نشي شورا زموږ خبرې ته بیا غوږ کله نیسي. نو خیر دی ته موږ سره دا مرسته وکړه چې کار بند که، دا به ستا موږ سره غټه نیکي. څه ووایم نو؟ بس سمه ده، توکل په خدای، زه به کار بند کړم. کور دې ودان، دا یوازې تا موږ سره نیکي ونه کړه، د خپلو ماشومانو سره دې نیکي وکړه چې له خیر سره میدان جوړ شي نو بیا به په دغه میدان کې هغوی هم لوبې کوي. ګلولي دې ماشومانو سره دې څه بده ورځ راخیستې ده؟ خیرت خدای که نه. مطلب شه ماشومانو را باندې کار بند کو، وایي چې د شورا کار بند کا. څه شی؟ د شورا کار؟ اوس دا ماشومان راځي او د شورا کار بندوي. والا چې عجیبه شورا ده. مطلب شاه کاکا ولې ماشومان حق نه لري؟
وراره زه دا نه وایم چې حق نه لري، خو تاسو پې دا کار ولې بندوئ؟ کار پې ځکه بندو چې تر څو زموږ میدان جوړ نشي نو موږ به د کار اجازه ورنکو. شورا موږ سره فیصله کړې ده چې زموږ د لوبو میدان به جوړوي، خو هغه دی میدان په ځای پروت دی او دوی دلته ودانۍ جوړوي. دا خو ورسره نه منو. آفرین آفرین په هغه پلار د رحمت سره چې داسې خبره دې وکړه. ګلولي بس سمدست دې کار بند کړه. د شورا د اپوزیسن په توګه زه د ماشومانو ملاتړی یم. بس کار بند چې ګوره کار له ګوتې وې نه شي. مطلب شه تی کوه کوه نه وای ما کار بند کړو. وبرخې تا ته وایم پلاره دا دی راغلمه. څه دې راته ویله؟ ته ماته دا وویه وپرخې ته دا په اول غږ باندې ولې نه راځې؟ راتلمه پلاره خو هلته مې لوښې په ځای کوه. خیرت خو دی. شمه پرخې غوږونه دې ونیسه چې بیا به داسې نه کومه. وباسه توبه. ما نو څه کړي دي چې ته ماته دومره په غوسه یې؟ خپه راشه که تودېږي ولې خپه کېږم به نه؟ پرخې تا ته وایم تا خو زه په کلي کې په شرمونو باندې وشرمولم. نو آخر ما څه کړي دي؟ تا شورا ته ویلي دي وادې ورته غوږ دی دی چې زما پلار ډېر ورور غواړي مخ یې ونیسئ. ته دا د کور خبره ساره له څنګه وباسې؟ پلاره دا خبره ما نه ده ویستلې. خدای خبر شه چې چا یاده کړې. څه شی ما یاده کړې؟ اوس یې بېرته په ما راړې؟ ویمه په خدای که خو نوره رانه دې مرکز ته لاړه شي. هو دا وګوره دا اوس په ما باندې خبرې راړې په پلار خبرې راړې. وایم تا نه یادوم پلاره. خدای خبر شه چې چا یاده کړې ده. زه نه یم خبره چې شورا ته د ولور خبره څنګه رسېدلې. وړاندې شه غوږ نه مې خبرې دې راته زده کړي دي. او نو ستا خو پیریان ګرځي راګرځي تا نه ده کړې. د کور خبره ولې سارا ته وباسي؟ دا ستا ماته د مرکز او د مدرسې ګټه شوه. جنې ګوره تا ته وایم ځان به دې سم کې ښه که نه په خدای که دې ورنه رانه قدم هم وواړی پله. ما سبق ته خوشي کړې ده چې عقل پکې راشي. دا لګیا ده د کور خبرې سارا ته وکاږي. دا د عقلمند لورو. سلګۍ ما خو ویل چې دا زړور د تبلیغ نه راشي نو دنه به ډېر ښه سړی جوړ شوی. ولې شکر دی ډېر بدل شوی دی. بدل شوی دی خو اوس په خلکو باندې د کفر فتوې ورکوي او ښځې هم پې طلاق کوي. سم مفتي تی جوړ شوی. څه تا ته څه وایې؟ په دومره لږ وخت کې دومره ډېر سبق یې ویلی دی. کاشکې سبق یې ویلی وی سبق یې نه دی ویلی. د وچې مفتي دی د وچې. نو آخر څه یې کړي ما خو م پوه که که نه. خبره دا ده چې زه ورسره په لاره کې مخ شومه سلام مې ورسره وکړو خو لږ ترې لرې ولاړومه خو هغه راته ویل چې یا راسره په لاس سړی مو شي او یا سمه غېږه راکړه. نو ما ورته داسې وکړه چې خیر دی ما معاف کړه. بس سړي یو دم چغه کړه چې هله کافر شوي او زما خور په تا طلاقه ده. خیر دی ته د هغه په خبرو مه خفه کېږه. په دې خبرو باندې طلاق کله راځي؟ زما ورور لږ احساساتي دی. ښه تا خو بیا ورسره نږدې ستړي مشي ونه کړه؟ نه که نه په همدې خو یې کافر کړمه. زه ښه دی چې تا ورسره نږدې ستړي مشي نه دي کړي. احتیاط ډېر ښه شی دی. مرض دښمن دی او د دښمن نه ځان ساتل پکار دي. هو که نه په همدې خاطر نه ورنږدې کېدم خو هغه ویل ته ما نه نفرت کې تو هندو شوی ته دای ته هغی. نو تا خو د هغه نه نفرت نه دی کړی تا د مرض نه نفرت کړی. دا خو ورته ما هم ویله خو چې هغه به اوس څوک پوه کړي. هسې نه چې په کلي کې په دې خبره څوک باور وکړي چې خدای مکړه زه په رښتیا هندو شوی یم. په والو والو به مې خلک پوستکي وباسي. بېغمه اوسه ټول خلک په دې پوهېږي چې نن سبا خلک په ستړي مشي کې نه نږدې کېږي د همدې کرونا ناروغۍ د خطر له وجې. ملک صاحب د شورا د ځای د جوړېدو کار خو له خیره سره بند شو. بند شو؟ هغه څنګه؟ شورا خو چې کومه فیصله وکړي نو تېرېږي ترې نه چې د دې ودانۍ جوړېدو نه څنګه تېر شوي دي. د کلي ماشومان ورپسې راپورته شول
چې ټک کار به هم رانه ونه کوي. د کلي ماشومان مطلب ست څه په ګډو وډو سر په ګډو وډو سر نه ملک صاحب، رښتیا وایم ماشومان ورغلي وو د کار ځای ته، په ګل ولي باندې کار بند که. ورته یې ویل چې شورا موږ سره د لوبو دپاره د میدان د جوړېدو خبره کړې وه، تر څو چې هغه میدان جوړ نه شي نو دا وداني به هم نه جوړېږي. له نیکه مرغه چې په همدغه وخت کې پنځه خدای ور برابر کړم. ما هم د ماشومانو ننګه وکړه چې ماشومان په حقه دي، په کار ده چې د لوبو میدان ورته جوړ شي. ښه دا خبره ده، تا ته شرم نه درځي چې داسې خبرې کوې؟ ولې ملک صاحب په دې کې د شرم څه خبره ده؟ تا نه خو د ماشومان هم لا ښه دي چې خبره خو یې څوک مني. ستا خو لاپې شاپې نه دي، سم توپان یې توپان، خو په عمل کې هېڅ هم نشته. مطلب شا تا ته زه پیسې د همدې دپاره در کومه چې ته د شورا مخالفت وکړې او کارونه یې بند کړې. ته ځې د ماشومانو طرفدارۍ ماته کوې، میدان دې ورته بې جوړ کړي، بیا څه کوې؟ مطلب شا سم کار درنه غواړم سم. ملک صاحب ته وار مه خطا کوه، ما ته معلومات شته چې دا شورا دا میدان نشي جوړولی، ډېرې پیسې غواړي او دومره پیسې دې شورا سره نشته. که پیسې ورسره شته او که نه، خو ته لاس تر زنې مه کښېنه. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 2 3 10 15 0 2 6 15